الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. زما محترم او عزتمندو مسلمانانو ورونو، کوم انسان چې مغواړي چې په دنیا کې د ژوند د راحت او د سکون وګرځي او دله په لږ مال کې الله رب العالمین ډیر برکت واچي، نو هر انسان له پکار دی چې دا حلال روزي او حلال رزق طلب وکړي او د حرام خوري او د حرام نوړۍ نه ځان بچ وساتي. یو حدیث کې راځي فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل توبه لمن هدی الی الاسلام، ډیر لوی د خوشحالي خبره ده او ډیر لوی خوشخبری ده د هغه انسان لپاره چاته چې الله رب العالمین د اسلام د لوی نعمت او دولت ور نصیب کو. او دویمه خبره دا او فرمایله چې ډیره لویه خوشحالي او لویه خوشخبري ده د هغه انسان دپاره وعیشه کفافا وقنعه، چاته چې الله رب العالمین گزاره حال روزي ورکړي او دی په هغې باندې قناعت او صبر کوي. په سورة التحریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې ما ته خپل ځان وسپارو زه الله رب العالمین به د هغه دپاره کافي وګرځم. د دې آیت په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل چې ای ابو ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لکفتهم، که چېرته ټولو انسانانو په دې یو آیت باندې عمل شروع کو، دا یو آیت به الله رب العالمین د هغوی د ژوند دپاره کافي وګرځوي، ځکه د الله وعده ده ویرزقه من حیث لا یحتسب. انسان له به الله رب العالمین د داسې ځای نه رزق او روزي ورکړي چې د ده به ګمان هم نه وي. نو ټولو انسانانو له پکار دي که نارینه دي که زنانه دي چې دا د خپل ځان تربیت هم په حلال رزق باندې وکړي، د خپل اولاد تربیت هم په حلال رزق باندې وکړي. هذا وبالله التوفیق.